د شاه محمود قریشي تازه څرګندونو محب په قهر کړی. محب دا ځل قریشي ته په نادان ویلو نور څه ویلي. سلامونه او نیکې هیلې. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو له ما یا روبي سره دغه ویډیو تر پای وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپله نوې مرکه کې یو ځل بیا د افغانستان د جګړې او نور تحولاتو په هکله څرګندونې کړي او محب یې په قهر کړی. د قریشي مرکه چې ټولنیوز سره شوې یوازې یوه برخه خپره شوې او په دې کې مهمو ټکو ته اشاره شوې. هغه په افغانستان کې وروستی تاوتریخوالی تر ډیره بریده مبالغه بللې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې دننه د داعش غوندې یو شمېر ورانکارې ډلې او نور عناصر چې ګټې په جګړه کې دي په دې وروستي تاوتریخوالي کې لاس لري. هغه ځان نه دی پوهولی او د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبرې بیخي نه ده منلې او ویلي دي چې په دې برخه کې هم مبالغه کیږي. خو تازه د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د قریشي دې خبرو ته په غبرګون کې ویلي طالبانو د افغان ولس پر ضد تشدد ډک عملیات پیل کړي. هغه ویلي موږ پوهیږو چې هغوی څنګه ولې د دې کار وړتیا پیدا کړې. قریشي ته په خطاب کې وایي قریشي یا خبر نه دی او یا هم نادان دی. هغوی د طالبان سره یو لاس دي او ښایي دا هم ونه مني چې بن لادن د پاکستان یو نظامي قماندانۍ سره نږدې وموندل شو. د محب له دې خبرو موږ پوهیږو چې څنګه ولې طالبانو د دې کار وړتیا پیدا کړې. یعنې د دوی ملاتړ پاکستان دی او محب تل پر پاکستان سختې نیوکې کړي چې د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې د دې هیواد لاس دی. تر دې وړاندې هم د حمدالله محب ټولې څرګندونې پر پاکستان بدې لګېدلې ان تر دې چې د رسمي چارو د بندېدو ګواښ هم وکړ او زیاته کړه چې محب باید نور د داسې خبرې کولو څخه ډډه وکړي. ښایي د دې مرکې په ترڅ کې قریشي نورې هم ګواښونکې خبرې کړې وي خو محب یې نن هغه ته په نادان ویلو سره یوازې د مرکې یوې برخې ته ځواب ورکړ او د راتلونکي مرکې بل ځواب هم ښایي په لاره کې وي ځکه د دوی دواړه اوس سره مخاطب شوي دي. تر بلې ویډیو په الله پاک سپارم. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.